چې فیسبوک کې ورننه وځي کنا نو د دې ګناه خپل یو لذت دی نو چې ورننه وځي نو پسې ورننه وځي نو چې سار کې کله مؤذن آواز وکړي کنا بل ورځ راته یو ملګری وایي د خندا نشي نو ما ورته ولې داسې خاندي وایي مولانا صاحب څو کاله بعد مې وایي آواز واورېدو چې الصلاة خیر من النوم. چرګ आवाज کوي وی چرګ आवाज کوي کوکوړو د کوکوړو आवाज نه کوي فقهاء لیکلي دی आवाज کوي قوموا ايها الغافلون پاسې مړه تر کمې به د غفلت په خوب وتی شیطان دې خوشاله کو الله دې خفه کو وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ننم تاثر استا الله د اویاء موریانو نه زیاته مینه کوي ان اعبدوني علماء پویږي کنه ډېر خوند پکې کاش چې موږ په خپل قرآن پوهېدلې په کرکټ هم ځان پوه کو چې کم کرکټر په کم میچ کې سونه رنسونه سونه پپټای سونه سینچریانې والی دي دې میچ کې مین آف دی میچ څوک دته پته ده کم اکټر کم فلم جوړ کړی دی دته پته ده دا ګیمونه دته پته ده د دې ټیک ټاکو لایک دا ټول دته پته ده په دې نحوست ځان پوه کړی دی په هغه قرآن باندې ځان پوه نه کا چې دومره په دردونو تکلیفونو کې ملاو شوی دی کنه څومره بې وفا یو موږ हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं राह दिखलाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं नख्वाड़ी चिताला अजाब दर की कर दिल का हर दाग तबस्सुम में छुपा रखा है हमने हर गम को गमे यार बना रखा है लोगों हर खार से पूछो वो गवाही देंगे हमने कांटों में भी गुलजार खिला रखा है खुद मेरे दिल ने तराशे है गमों के पेकर मेरे मौला ने तो हर गम से बचा रखा है.